سنمن مفتی سے محدثین پیش کا پیش محدثین در سری صحیح شه هغه خلک چې هغه په صفاتو کې دغه عقیده ټیکی چې چا عقیده په صفاتو کې ګډه وډه ده معطل دی صرف توحید ربوبیت مني په الوهیت کې هم ګډ وډ دی نو زه د هغه جرب ابن تیمیه خو د الوهیت او د اسماء صفاتو داعی دی هغه د دې مسلو امام دی هغه د توحید امام دی توحید المرسل او توحید متابعت الرسول امام دی نو په هغه باندې جر څنګه ومنو چې هغه نه د الله توحید مني او نه د رسول الله صلی توحید مني الله خوشاله په د رسول الله په توحید کې غالی جامد مقلد دی او د الله سبحانه وتعالی په توحید کې چې هغه بل طرف ته وتل پات دا شو چې تاسو وایي موږ ماتوریدیان یو نو عبدالحی صاحب لیکل دی په دغه کې دی په خپل مشهور کتاب کې چې احناف دوه قسم دي یو کامل دی بل ناقص دی کامل احناف هغه دي چې د امام ابو حنیفه په عقیده کې الفوائد البحیه کې لیکل نه فوائد البحیه کې نه دا کتاب الجرح والتعدیل دا الرفع والتكميل الرفع والتكميل في الجرح والتعديل اخري مرصد دی اخري کوم باندې دا بغدس تعلیق دی احناف دوه قسم دي یو هغه احناف دي چې هغه کامل احناف دي کامل دا چې هغه د امام ابو حنیفه فروع کې مقلدین دي او په اصول کې او ناقص هغه دي چې هغه د امام ابو حنیفه په اصول کې نه دي او په فروع کې لکه تاسو عقاید علماء دیوبند دالي کې موږ په عقیده کې د ماتوریدی سره مقلدین یا د اشعری سره او سره د دینه چې وایي په عقیده کې تقلید نه کیږي بیا د ماتوریدی مقلد عجیب او مفتی صاحب د سپیټ دی برابر شو شیخ صاحب ته مجتهد ته بیا څنګه چې د ماتوریدی مقلد دا ما کله ویلي دي دا ناقص تاسو ویلي اوس زوس خبرې کوزه صحیح اوس زما خبره 15 منټ تاسو نن د ماتوریدیت د عقیدې نه توبه وباسئ او د امام ابو حنیفه مقلدین ځان جوړوي بیا د امام ابو حنیفه په عقیده خبره کوو بیا تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم او زما خبره پوره کوم ختم شو نه زه خبره په حنفي کې او په اهل سنت کې عموم خصوص من وجه دي حنفي به ومي اهل سنت به ومي لکه عبدالحی صاحب والا شاه ولی الله صاحب والا دا ښه احنا اهل سنت به یو حنفي بنئ لکه شوافی مالکیان کې او حنفي به یو اهل سنت کې بنئ لکه بدعتیان شو دې خبره خپکیږي نه جزاک الله عموم خصوص او دا عبدالحی صاحب ویلي عبدالحی صاحب تردید لیکل دي وفيهم الشيعه په احناف حضراتو کې شیعان او معتزله پکې دي او کرامیه دا کرامیه تاسو یاد کړئ دا په عقیده کې ده محمد بن کرام مقلدی دي او فروع کې د امام سے مقلدی دي دا ټول تاسو کرونده ده او نن موږ غریبو بسم الله خبره د څه کوو مفتی صاحب لړ خبره کوي د شیخ الاسلام په عقیده د تجسیم خبره کوي بسم الله الرحمن الرحیم ټیم نوٹ کوي بسم الله الرحمن الرحیم شیخ سے مبارکه تاسو دا و فرمایل چې زه د پلان کې جرح نه منم د پلان کې جرح نه منم د پلان کې جرح نه منم په هغه کې تاسو چې کوم لوی علما یادوي چې موږ د هغې جرح نه منو ما تاسو ته مخکې وي چې هغه علما دي چې امت هغې ته ثقه عالمان وایي او تاسو هم د هغې نه مجبوره یې د هغې کتابونو نه او ټول امت ته هغې د کتابونو نه اخذ کوي او د هغې د کتابونو نه پوښتنې چینی کوي نو چې اخذ هم پکې او تقلید هم پکې او معانیم ته نقل کې او بیا هم نه مني نو دا داسې ناشنا غوندې خبره ده چې څنګه یې نه مني اوس موږ دا نشو کولی چې موږ تاسو ته صرف په ابن تیمیه باندې د خشویانو او د مجسمو رد نقل کړو نه د مجسمو د خشویانو یا د ابن تیمیه د هغه شاګردانو چې کوم تعدیل یې کړی دی د ابن تیمیه شاګردانو د ابن تیمیه ابا بیا د تا سره نه منو چې ته د امت عالمانو خبرې نه منې چې ته د امت د ثقه عالمانو خبرې نه منې په دواړو مدویل کې چې شیخ ته دواړو مدویل ویلي دي نو زه بس هغه څنګه ومنم چې شیخ ته هادي او مهدي ویلي دي بله دا خبره چې تاسو وایي چې په جرح او تعدیل به خبر کړو ګوره دا پاڼه د ما لاس کې ده چې تاسو وایئ چې موږ جرح او تعدیل نه دا پاڼه د ما لاس کې ده دا 3 نمبر پاڼه ده په دې 3 نمبر پاڼه کې موږ دا ویلي دي چې بعضې عالمانو ابن تیمیه صاحب ته دواړو مدویل بعضې عالمانو ابن تیمیه صاحب ته بدعتي او بعضې عالمانو ابن تیمیه صاحب ته خارج عن اهل سنت او بعضې عالمانو ابن تیمیه صاحب ته د کفر نسبت کړی دی دا پاڼه د ما لاس کې ده دا د هغه ورځې پاڼه ده زه به تاسو ته په ویډیو کې نه روباسم همدا عبارت به راوځي
په ویډیو کې به اوس دا عبارت روزي چې مونږ کله دته وي چې دواړه مدبل او بدعتي دي، نو خدا دواړه مدبل او بدعتي باندې تاسو کتابونه نه نقل کوم کنه. داغه د کتابونه داغه بل چانه د ابن تیمیه کتابونه په ځان هغه وایي چې دواړه نه ته مونږ ته ثابته چې و چې زوال مزل مونږ د سمنو کنه. یا تاسو څنګه خبره بل خبره نه ته وایي چې لکه ابن تیمیه په خپل ځان ته وایي چې زوال مونږ د سمنو کنه. تاسو د خبره مقصد دا دی چې ابن تیمیه په کتابونو بل چا په خبره خلنه یو زما خبره ده د ابن تیمیه په خبره باندې یو زما خبره ده، یو ډوپلیکیټ دی. ته به ډوپلیکیټ خبرې نه پیش کړې، ته به د ابن تیمیه خپلې خبرې پیش کړې چې قرآن سنت دې کې خلاف کړی. دا کتابونه ده کنه، خو دویمه خبره ده کنه، دویمه خبره ده استاد شیخ صاحب دا څه ده کنه. تاسو ما خپلې خبرې ته پرېږدئ. بل تاسو په ماتوریدي صاحب باندې خبره وکړه چې ماتوریدي صاحب د الله کلام ته مخلوق وي، دا پکې نو تر ماتوریدي صاحب غم مکوه. ما د لدا شي کاتی برابر کړی دي چې همدغه ابن تیمیه کلام الله ته حادث وي، کلام الله سچ قرآن ته حادث وي. دا وځه تاسو خو ان شاء الله امام بخاری ته امام بخاری کلام ته قرآن ته حادث وي، کشمیری ته قرآن ته شانور شاه کشمیری قرآن ته قرآن ته تاسو مته حادث وای قرآن ته خود قضا ماشاء الله دولګه خو په حادث او مخلوق کې فرق دی. دا تاسو کوئ حادث او بس خیر دی، تاسو کوئ دا فرق به تاسو ثابت کړئ. نه فرق به تاسو کوئ، نه فرق به تاسو کوئ او د علم خبرې دي. مونږ به تاسو ته دا ثابت کو چې حادث او مخلوق یو شی نه دی یو شی. اوس به ثابت کوم امام احمد بن حنبل د قول نه ثابت ایاکم محدثات الامور د احمد بن حنبل د قول نه ثابت کوم، د دارمی د قول نه ثابت کوم، د استاد کتابونه نه ثابت کوم چې كل حادث مخلوق وكل مخلوق حادث والاحداث اهون من الخلق. دا رستر رواني دي شیخ والاحداث اهون دا ټیک د ماتوریدي څنګه بکاو د شو چې په خپل په پکانده کې ورپروزه بیا به چې لاس له در کوم ډېر لوی جنجال به جوړیږي. بل خبره دا ده او کنه شیخ صاحب شیخ ته په خپل باندې قرآن ته حادث وي. خدای دې خیر بیا وی د دیوبندیانو خرافات بالکل صاحب د چا چې خرافات یو ما وسره منل کنه خرافات ته چام نه منم، نه ستا منم، نه د شیخ ابن تیمیه منم، نه د انور تاج منم، نن مزه ما منه. ما تاسو ته ویلي دي نو د اشرف علي صاحب منه د چام نه منو. اشرف علي صاحب کې یو کو مظهر علي صاحب یو کو طاهر علي صاحب یو ټول نه منو، د ټولو خرافات نه منو. خرافات برت کو په قرآن او سنت خو جنجال لري چې خرافات په بیا په تاسو کې روباسم نو بیا بس کوي بالکل او کنه چې په موږ زبتا ته په منازل السائرین کې بیا اوخه چې ابن قیم لیکلی دي چې روح به د حروی راغی او د ابن تیمیه سره به کېناسته او د حروی د روح نه به ابن تیمیه اخذ کا والي زبتا ته بیا په کتاب الروح کې اوخه چې ابن تیمیه تعلیق ابن قیم لیکلی دي چې د ابن تیمیه د روحن براغی او د ابن تیمیه شاګردانو به د ابن تیمیه روحان اخذ کو. نو زه به تا ته بیا وښیم چې ابن قیم لیکلی دي چې په خوبونو کې په اویخه بیا سوال وکړو په خوبونو کې به راغی خوب سره به بیا ګورو خو پیر صاحب مبارک مشر صاحب هم د ارواحونه اخذ کوي او هم ارواحن خلکو ته اعطا کوي او بیا د اهل حدیث کا ذوق تصوف دا غینم کرته بیا خبرې راوویستې نو بیا شیخ صاحب معامله زیاتیږي اوږدیږي نو کبې بلا کې چې ته ما ګرفتارې په هغې کې تاسو ما نه اول ګرفتار یې ما پرېږدئ خبرې دا ځان له خبرې په دې به کینو ښه به پې انشاءالله چای ونسکو ډیپټي کاکا څه نوم دی پلې سبحانه چای به روباسې ډوډۍ به روباسې مولا چې موړي خوراک کوي نو کار کوي او چې خوراک نه کوي نو ور بیا ټکې خبرې نشو کولی ولې ها نو پلې سبحان به خوراک روباسي ډوډۍ به روباسي موږ به هم دا جغرې د یو بل سره وخو انشاءالله ښه جغرې خبرو ته وي دې لپاره به کینو بیا تاسو وي ما خو تاسو ته ویلي اوس دا پلحان لا مناظره چې ده ته وایې زما په عقایدو چې کومه خبره دا به زه هم تاسو نه نقل کومه سره د دې نه که چېرته ما ته داسې غلطه خبره ثابته کړه ته به لا ما ته وایې چې توبه دې وباسه ما ته داسې توبه وویسته چې استغفر الله ربي من کل ذنب د هغه عقایدو نه چې هغه قرآن او د سنت او د ثقه عالمانو د عقایدو خلاف وي ته به لا ما ته ثابته د ابن تیمیه په کتابونو به خبره کېږي بالکل به کېږي ما خو دا راوړي دي دا د ابن تیمیه دا صرف د ابن تیمیه صاحب کتابونه دا مخامخ وګورئ تلبیس الجهمیه دی در طارد العقل والنقل دی تسعیریه ده سفدیه ده ټول دا راغلي دي خبره به کېږي په هغه باندې به خبره کېږي
بل لا نه چې د معطل جرح قبول نه ده نو د معطل نه مراد کو چېرته بالفرض ستا د معطل نه مراد که چېرته ستا قوي ثقه عالمان وي لکه سبکي چې هغې ته ته معطل وې نو دا به ته زیاتې کوې چې ته سبکي ته معطل وې که چېرته بالفرض ته د امت لوی عالمانو ته چې هغه ابن حجر دی یا هغه بالفرض علامه زبیدي دی یا علامه خفاجي دی یا علامه نور الدین سمهودي دی یا پس بالفرض علامه مناوي دی چې دا د امت داسې اتفاقي علما دي چې امت اتفاق ته د دوی په عقاید او د دوی په عمل باندې که ته دې ته معطل وایې چې دا معطله دی نو دا به تاسو زیاتې کوئ چې د امت صحیح قوي عالمان تاسو معطل وګرځوئ او صرف امت ته نه راځي مګر په عقایدو د ابن تیمیه دې صرف راځي اسماء او صفاتو ته بس امت ته نه راځي مګر صرف په هغه تعبیر به شریعت معتبر چې کوم تعبیر د ابن تیمیه دی امت دا خبره چرته نه مني تاسو سره چې امت ته صرف په عقایدو د ابن تیمیه باندې راشي علی بدی نه دا خبره صحیح نه دي راغلي زمونږ په عقیده باندې تنقید کوه چې کوم راته ملاویږي خو د هغه ځان له خبرې دي د سحر په وخت کې به شیخ صاحب د سحر مونځ کوي د ماسپښین په وخت کې به د ماسپښین مونځ کوي د مازدیګر په وخت کې به د مازدیګر مونځ کوي دا ټولې خبرې به راځي ما تاسو ته په اول ځل ویلي وو تاسو له ډېر بدې ښکاري په هغې باندې به کښېنو زه به تاسو ته د ابن تیمیه دوال او مدیریت ثابتوم او تاسو ما ته د هغه حادیت ثابت کړئ بس دغه خبره راغلې ده الله دې خوشحاله ساته حاجي راوړئ دا اتفاق زموږ نه دی راغلی په خبرو باندې سپین کاغذ بسم الله الرحمن الرحیم مفتي صاحب وایي چې 95% امت چې دی اشاعره ماتوریدي دا خبره خطا ده د واقع نه خلاف او من الشيخ صاحب تاسو وایي 95% امت چې دی د اشاعره ماتوریدي دي 95% نه دي دا وابیان دي دې کې زیات وابیان دي په امت کې نور روافض هم دي په امت کې نور ډلې هم دي صرف اشاعره ماتوریدي دي 95% خبره غلطه ده یو بل دا ده چې تاسو وایي چې زه به د ثقه علماو نه ثابتوم ثقه چاته وي یو غستا په نسقي یو د امت ټول امت په نسقي چې زه ته هم ثقه ویم او ته هم ثقه وي ابن تیمیه ته هم ثقه وي او ته هم ثقه وي محدثینو ته ثقه به ثقه مونږ خبره دسې ده مونږ الحمدلله په چا باندې د ګمراهۍ د کفر فتوا نه لګو خو یو سړي خبره چې غلطه وي مونږ خبرې ته غلطه وایو کله سړی غلطي مونږ سړي ته غلط وایو خبرې ته غلط وایو لکه ابن عربي او چې کله سړی ښه او خبرې غلطې مونږ خبرې ته غلط وایو حافظ ابن حجر رحمه الله عظیم محدث دی مونږ هغه د محدثیت نه او د هغه د ثقافت نه انکار نه کوو خو چې کوم ځای کې حافظ ابن حجر هم انسان د خطا شوی لکه د الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې د تاویل قول کړی یا بل کړی نو مونږ غلطه خبره د غټ نه غټ سړي نه منو دا اصول دي تاسو وایي مونږ په ابن تیمیه باندې جرح پیش کوو دا زما مخې د کتاب دی دا زما مخې د کتاب دی الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل خبره نوٹ کړئ ځان سره ایقاظ فی بیان حکم الجرح بیا وایي الجرح اذا صدر من تعصب او عداوة او منافرة او نحو ذلك فهو جرح مردود ولا يؤمن به الا المطرود جرح چې صادر شي د تعصبنا د عداوتنا منافرتنا ونحو ذلك فهو جرح مردود ولا يؤمن به الا المطرود لاند ابو غدس ابلكي كالجرح بسبب التحاسد او الاختلاف في امر العقيده ستاو د سبکیه او د ابن تیمیه او د حسینیه او د نورو اختلاف په عقیده کې دی نو چې په عقیده کې ته دا لوی جرح پیش کې دا خو هیڅوک نه ستا مشر وای دا جرح مردود ما ته داسې سړی په عقیده کې پیش کړ چې هغه د ابن تیمیه په عقیده کې هم نه وایي او بیا ابن تیمیه ته ځوال مزل وایي ما ته پیش کړه او زه به درته پیش کړم چې په ابن تیمیه کې په عقیده کې به د هغه سره هم نه وایي اگر که کله خبرې لکه مولا علی قادری صاحب دی خو هغه د شیخ الاسلام دفاع کړې ده ابن عابدین شامی د شیخ الاسلام دفاع کړې ده شان ورشاه کشمیری چې تاسو نه په ډېرو عقایدو کې مخالف دی تاسو ته په اکابرین علماء دیوبند کې موږ ته وایو مشر دی هغه د شیخ الاسلام دفاع کوي علامه بدر الدین عینی چې کوم بدرت ویلي دي د شیخ الاسلام دشمنانو ته هغه الفاظ به تاسو واورئ خبره ده جرح چې اذا صدر من تعصب او عداوة او منافرة او نحو ذلك هو جرح المردود ولا يؤمن به الا المطرود دا ستا کتاب الجرح والتعديل الرفع والتبيين في الجرح والتعديل دا عبد الحي استاذ د کور کتاب دی
بیا لاندې دغه لیکي دا ما تاسو ویل لکه دغه ابو قدس كالجرح بسبب التحاسن واختلاف امر اخيه كمساله خلق القران. اوس راشه تاسو قائلین د خلق القران یو سبکی وغیرہ ټول او ابن تیمیه د قران د الله کلام ګڼي نو دغه خو اختلاف دی نو چې اختلاف کې د یو سره قائل د خلق القران دی وغه جرح کوي باغ سره چې قائل د خلق القران نه دی دا به څنګه څوک مني. بیا وی وکل قول بخلق الافعال وعدمه وكعقيده الرفس والنسب والتشيع او الاختلاف في المذهب او الاصلتا ته پیش کوم د شوافی او جرح په احناف نو تاسو به منئ یا د احناف جرح څوک په شوافی ومني یا د مالکانو څوک په حنابلة ومني دا تاسو وایي دا د وړو خبرې دي. او الاختلاف في المشرب بين متصوف ومعاد للتصوف د متصوفو دشمنانو په بل جرح کړ دي اصول دا نه دي مفتی صاحب کنا یو بل خبره کو راځي دا ابن تیمیه هم د منځ لري کوي مناظره کو په حیثیتو په قران باندې دا هر څه د منځ لري د الله په کلام او د محمد رسول الله په کلام خبره کو تاسو خپل عقیده د قران نه ثابته کړئ امون در خپل عقیده ثابته او د حیثیتو نه ثابته کړئ دا ابن تیمیه هم لري دا اشخاص دي علما دي راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ازي په قران سنت فیصله کوي چې قران توحید څه ته وایي او سنت توحید څه ته وایي قران او سنت شرک څه ته وایي راځي په دې بخاری کتاب توحید تم شو حدیث فیر سے بخاری درس کې مونږ خیر طالبانی دغه بخاری په کتاب التوحید مناظره کوي چې دې کتاب التوحید کې د چا عقیده د سره برابر و هغه به مسلمانی ثقبي او د چا عقیده چې د کتاب التوحید نه خلاف دغه د بدعتي او ظالم مسلم دي دا صحیح ده دغه یا خدا شینه د منځ وباسي کنا په دې علماء په عقاید خبره کوي موږ خبره صفا کړې په مباریاتو کې تاسو ویل دي چې ابن تیمیه د تسلیم خایل دی موږ دفاع کوو تاسو ویل دي چې ابن تیمیه په عقایدو کې دا خطای ده او غزوال مزل دی موږ دفاع کوو دا زه ته یو بل حواله ویم مفتی صاحب خپکیږو بنا دی فرمایي دام استاد کور عالم دی دا دی دغه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين د نعمان الوسیسی جلاء العينين زموږ کور لري نه ستاسو کور دی دا کې پی کې کیو شو خو 400 وال لري دا تاسو کې چې دا ډیر لري دی ښا تاسو کې چې کوم خسړیا بیا زموږ ملګری دا کې پی کې پښتون دی خو نه 400 وال لري دا موږ ډیر لري ګرځي الوسی دی دا مشهور الوسی نه نه د بل الوسی جناسه دی دیو به نن ویني متسب علی رحمت علیک الرحمه دا ولی دا څنګه نه غړا وړا شو خدایا دی وی جرح د علماء بعضو په بعضو باندې سره د اختلاف د عقیده او د مذهب نه دا قابل قبول نه ده مطلب لا يؤخذ بقول العلماء في الطعن بعضهم بعضا دا خود صحیح شو زما او طبيعه پریدم اورګه وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء الا قول بعضهم في بعض زبيره الكتاب ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة للجارح والمجروح. طب ابن تيمية باندې جرح کیا مجروح دی او د جارحین په کار خدا ده چې داغه په عقیده کې اختلاف دی داغه جرح به نه قبلي. فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك وإليه الأشار الرافي بقوله وينبغي أن يكون المسكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق وقد وقع هذا لكثير من الأئمة جرحوا بناء على معتقدهم يا جرحوا على وقد وقع هذا لكثير من الأئمة جرحوا بناء على معتقدهم وهم جرحوا على بناء على معتقدهم وهم المخطئون والجرح مسيب والمجروح مسيب بياوي وقد أطال في هذا المقام بیا وروسته وایي د امام ابو حنیفه باندې جرح شوي دي په شوافیو باندې جرح شوي دي په احناف جرح شوي دي په مالکانو باندې جرح شوي دي د دې نه څوک بیا دا شعر راوړی ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل د دې نه څوک بچ کېږي بسم الله اصول مفتی صاحب اصول ټیکو جرح کوي په ابن تیمیه باندې موږ ته ماتوریدی شریف جرح کې نه پیش کوي یو موږ ته بس قول ما پیش کوي چې موږ دغه په سقاط او سره متفق شو که هغه نه
نو ما تاسو ته خبره واضح کړه دا کتابونه د بین لري کې په قرآن حدیث مناظره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تاسو وی جناب علی چې امت 95% لنی اشعری او ماتوریدی. کدا اشعری او د ماتوریدی نه مراد ستا مقلدین وی د دې مذاهب نو زه بیا دا دعوه کوم چې امت الحمدلله کدا امت ته نه لر کې نو اهل سنت د شیعاګان چې ته لر کې اباضیان ته نه لر کې نو اهل سنت الحمدلله 95% راغلي دي او دا د دې ملکونو دا بعدين که اوس ما شروع کړم زه تا ته دا ثابته کوم خدا د دې موضوع سره تعلق نه ساتي. بل دا خبره ده چې تاسو وی چې سقاو عالمانو نه برات کوي او موږ به د هغه سړي خبره نه ونو چې کوم غلط وي. موږ خو ویلي دي جناب تاسو ته چې امت چاته صحیح وي هغه ته به صحیح وي، که امت چاته غلط وي هغه ته به غلط وي. دا کوم چې تاسو وایي چې سبکي ما ته به چېرته یو جرحه په سبکي باندې په اعتبار د عقایدو سره د علماو وښی چې سبکي باندې چېرته علماو جرحه کړې ده چې دا ناکاره سړی دی وبې ګورو چې دا جرحه سمه ده که جرحه سمه نه ده. دویمه خبره تاسو دا وکړه چې ابن حجر خطا کېږي خو دغه غم مونږ جاړو که نه دا غم مونږ جاړو شیخ ریاض الله صاحب چې ابن حجر خطا کېږي ابن تیمیه نه خطا کېږي. مونږ دا جاړو چې ابو حنیفه خطا کېږي ابن تیمیه نه خطا کېږي. مونږ هم دا غم جاړو چې اوهام تاریخیږي په امام بخاري باندې او اوهام تاریخیږي په امام مسلم باندې او د امام شافعي او د امام مالک اوهام شته او د هغې خبره غلطېدی شي. خو ګورې ابن تیمیه د ده خبره غلطېدل توبه نعوذ بالله من ذلك. دا ونه وایه چې ګوره د ابن تیمیه خبره غلطېږي. د ابن تیمیه خبره غلطېدل دا چې دي لکه ټول دین غلطېدل. الله دې پکې نه خیر واچي. دا بله خبره تاسو راته وکړه نو تاسو د کتاب نه وکړه او زه به درته د یادداشت نه کوم. زما بعضې حوالې شیخ صاحب مبارکه زما د حافظه ډېره قوي ده، ډېر کمزورې خو حافظه مې قوي ده. زه به تاسو په دې یو طویل خبره وکړم تاسو د کتاب نه وکړه زه به بغیر د کتاب نه وکړم خو ورته غوږ شي. دا خو ډېره اسانه خبره شوه چې جرحه به نه کېږي مګر جرحه به په عقایدو کې چې جرح وشو نو د عقایدو جرحه به بیا معتبره نه وي. دا به امت باندې چې ته د عقایدو د جرح لاره بندی نو بیا خو وروره ستا او مثال دې بلا ورکړه شیخ صاحب چې لکه مسله د خلق القرآن نو زه درته ناشنا خبرې کوم. خبرو کې د ناشنا خبره دا ده چې د احمد بن حنبل مخکې راغلی دی او که د جعد بن درهم مخکې راغلی دی او ناشنا خبرو کې خبره دا ده چې جهم بن صفوان مخکې راغلی دی په سلفو کې او که احمد بن حنبل په سلفو کې راغلی دی. او ناشنا خبره دې دا ده چې واصل بن عطا ملاقات کړی دی د تابعینو سره او که چېرته دارمي ملاقات کړی دی او ابن تیمیه صاحب مبارک خو لا پرېږده چې احمد بن حنبل ملاقات کړی دی. پټې خبره امت کې به هلکه دا نوی قانون روزي چې چا هم په اعتبار د عقایدو سره جرحه کړې ده بس هغه به نه منو. نو بیا به اول نمبر تاسو کتاب رد علی الجهمیه چې زما ستا په هغې باندې یو میاشت مناظره شوې وه او په هغې کې په جهم باندې او په هغې کې په خوارج او په معتزله ورد کې به اول په جیب کې نه کېدي. یو خبره کوکنه چې خبره کوکه که جهمیو دفاع تاسو کوئ د چا جهمیو خبره خو زما وایي دا کتاب مونږ جیب کې کېږي جهمیو په ضلالت تاسو متفق یې نو بیا تاسو راته وایي چې په مسله د خلق القرآن کې به جرح قبول نه وي. ټوله ایبانه د ابن بطین د لاړه ختمه شوه، ټوله لالکایي د لاړه ختم شو، ټول اجوري د شریعه لاړه ختمه شوه، ټول د قوام السنه ټول کتابونه دې ختم شو. په خپل د ابن تیمیه په خپل ختم شو ځکه چې هغه هم په مسله د خلق القرآن کې په 90 کې رد کوي. هغه خدا هغه به پرېږدو امت رد کړ دي په مسلې د عقایدو کې په هغه بدعتیانو په هغه ناکارو خلکو باندې چې هغه امت ناکاره ګڼو او دا به یو طرف ته چې امت لکه چې تاسو اوس دا نه منئ نو بیا د احمد بن حنبل ټولې جرحې باطلې شوې لاړې ختمې شوې. د محدثینو ټولې جرحې لاړې ختمې شوې چې تاسو په محدثین چې کومې جرحې په باب د اعتقاداتو کې کوي کتابونه په هغې کې نه باقاعده لیکي. د کتاب التوحید په نوم سره چې ته وي چې کتابونه لیکي
نو دا کتاب چې کتاب التوحید کو د ابن خزیمه دی او کو د دارمی دی او کو د فلاني خدا قاعده کتابونه دي د قاعده په اعتبار سره جرح کینو بس خدای ختم کړي دا خبره دی شو دا خبره صحیح نه راغله دا به مونږ دا ګورو چې په باب د اعتقاداتو کې امت په کوم طرف باندې جمهور لګیاوي اهل سنت اهل حق لګیاوي هر هغه سړی چې دا هغه قول د قران او د سنت موافق وي او هغه رد کی په هغه کس باندې چې دا قول د قران او د سنت خلاف دی نو موږ به دا سړي قول له اعتبار ورکو جرح له اعتبار ورکو چې څوک د قران او د سنت موافق دی او جرح به قبول په هغه کس باندې چې قول